چې دا خلک مسلمانان وو افغانان نه مجاهدین وو نه نظامي خلک وو د عامې روغتیا مربوطه یو روغتون وو خلک یې د تداوۍ لاندې نیولي وو دا چې دوی ولې داسې وکړل د ما بیا هم هغه پخوانۍ خبره ده مفتي عبدالرحیم صاحب که د ما خبره دې سمې نه وي ترجمه کړې بیا یم ترجمه که وایم دا پروسه درته خپل ماما او خپل بدار درکړې ده د افغانانو د وژلو خو افغانان په وژلو باندې فکر کوم نه کمیږي نه به کم شي نه ماتیږي نه د ماتېدو خلک دي خدای مهربان دی الله غیور ذات دی دومره یو څه د موږ سره هم وشته نور به هم خدای راکړي نور به هم خدای راکړي خدای ته مو امید دی چې د دې مظلومانو دفاع به کوو او کولی یې شو انشاءالله